الکوثر د بې شمېره نیکۍ معنا لري. دا د قرآن کریم 108مه سوره ده. دا مکي سوره د رسول صلی الله علیه وسلم د زوی د وفات په سخت وخت کې د تسلیت لپاره نازله شوې وه. په مکه کې دښمنانو په دې خوشحالي کوله چې د هغه ټول زامن په کم عمرۍ کې وفات شوي دي. دوی فکر کاوه چې هغه به هیر شي، ځکه چې هغه هیڅ زوی نه درلود چې خپل نوم وساتي. دا سوره د مکې د خلکو د میراث په اړه د دې نظر بدلولو لپاره نازله شوې وه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم میراث به د هغه د زامنو د مړینې سره سره دوام ومومي، ځکه چې هغه به بې شمېره پیروان ولري چې د هغه وروسته به د هغه سنت او د ژوند طریقه پر مخ بوځي. إنا أعطيناك الكوثر. په حقیقت کې موږ تاسو ته کوثر درکړی دی. کوثر په جنت کې یو سیند دی چې مؤمنان به یې جنت ته د ننوتلو سره سم اوبه وڅښي. په لفظي توګه کوثر د هغه خیر ښیي چې الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړی دی. الله تعالی فرمایي هو تا خپل زوی له لاسه ورکړی دی، خو ټولو هغه غوره شیانو ته وګورئ چې تاسو ته نه یوازې په دې نړۍ کې بلکې په آخرت کې هم درکړل شوي دي، لکه د وروستي رسول او پیغمبر په توګه غوره کېدل، د قرآن کریم بې پایه درسونه او لنډیزونه، او یو امت چې ستاسو له دې نړۍ څخه د وتلو وروسته هم په ټوله نړۍ کې وده او خپرېدل دوام لري. فصل لربك وانحر. نو خپل رب لپاره لمونځ وکړئ او قرباني ورکړئ، په دې معنا چې دا ټول نعمتونه چې تاسو ته درکړل شوي دي، تاسو باید د هغه د نعمتونو لپاره د ډېرو لمونځونو او شکر کولو سره او د څارویو قرباني کولو او د هغې غوښې غریبانو ته ویشلو سره الله ته نږدې شئ. شانئك هو الأبتر. په حقیقت کې هغه څوک چې ستاسو سره دښمني کوي له نیکۍ څخه قطع کیږي، په دې معنا چې تاسو له نیکۍ څخه محروم نه یاست، چې تاسو زامن نه لرئ، مګر هغه څوک چې له تاسو څخه کرکه کوي او له تاسو سره جګړه کوي هغه څوک دی چې د دوی له مړینې وروسته به د تل لپاره هیر شي.